د سیمې او د نړۍ تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ. اسلام آباد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې له لورې په اسلام آباد کې د افغان سفیر پر احضارولو اعتراض کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لورې په تازه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلی دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف افغان سفیر شکرالله عاطف مشل یو نظامي سیمې ته چې د ICI مرکز ویل کېږي وربللی دی او له هغه سره یې ناوړه چلند کړی دی. مشرانو جرګه. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومته غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د افغان سفیر عاطف مشل سره د هغه هیواد د استخباراتي ادارې یا ICI د ناسم چلند موضوع جدي تعقیب کړي. افغانستان او د ویسټ انډیز لوبه. د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لړۍ څخه لومړۍ یو ورځنۍ لوبه سبا چهارشنبې غرمه 12 بجې د هند هیواد حیدرآباد ښار کې راجیو ګاندي نړیوال کرکټ لوبغالي کې پیلیږي. امرالله صالح د ملي امنیت پخوانی رئیس او د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې احمد شاه بابا پر ډیلي خپله واکمني کوله او موږ د ننګرهار په ګوشته کې نښتي یو. کندهار. په کندهار کې پولیسو هغه قاتل نیولی چې خپل پلار یې وژلی دی. قاتل د خپل پلار د وژنې لامل د هغه پر نشهیي موادو روږدېدل یاد کړل چې د ده پر وینا هر وخت به یې خپلې میرمنې یعنې د قاتل مور ته زیان رساوه. ټاکنو کمیسیون. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی خپل تخنیکي ټیمونه یو ځل بیا ولایتونو ته لیږي ترڅو هلته رایې یو ځل بیا وشمیري او ویې څیړي. کرکټ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تکړه توپ وهونکی حشمت الله شهیدي او ځوان وکټ ساتونکی او توپ وهونکی منیر احمد کاکړ د غوراوي کمیټې په نویو نوملړونو کې شامل شوي دي. ګودر زازی. د پښتو ژبې نوی سندرغاړی ګودر زازی هم واده وکړ او خپل ګډ ژوند یې پیل کړ چې په ټولنیزو رسنیو کې ورته ډیرو خلکو مبارکي هم ورکړې ده. کرکټ. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په هند کې سیالۍ د نومبر پر 6 نیټه پیلیږي خو تر هغې مخکې نن افغانستان 11 کسیزې او د ویسټ انډیز 11 کسیزې لوبډلې ترمنځ یوه تمریناتي لوبه ترسره شوه چې افغان لوبډلې پکې د ویسټ انډیز لوبډلې ته په 4 ویکټو ماتې ورکړه. عامې روغتیا وزارت. د عامې روغتیا وزارت وایي د اروپا اتحادیې او سویډن کمیټې په مالي مرسته د کابل د وزیر محمد اکبر خان روغتون د ارتوپیدي څانګه د نړیوالو معیارونو پر اساس یو ځل بیا د معلولو هیوادوالو لپاره فعالوي. عراق. لاریونونو کې تاوتریخوالی زیات شوی. د ریوټرز او ځینو نورو نړیوالو رسنیو د راپورونو پر اساس په تازه وختونو کې امنیتي ځواکونو د لاریونوالو د آرامولو او خورولو لپاره پر لاریونوالو ډزې کړي چې 3 تنه پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ویراټ کوهلي. د نومبر 5 نیټه د زوکړې ورځ ده او نوموړی 11 کلن شو. نوموړی خپله 11مه زوکړې ورځ د خپلې میرمنې او فلمي اکټرې انوشکا شرما سره د ګاونډي هیواد بوتان په جګو غرونو کې ولمانځله. غني. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي په بیجینګ کې د افغان سولې په تړاو پر جوړېدونکي ناسته د دوشنبې په ورځ ناوخته سره وغږېدل. د ارګ خبرپاڼه وایي د ټلیفوني خبرو کې چینایي وزیر وانګ یي ولسمشر غني ته د دې غونډې په تړاو معلومات ورکړل. دواړو لورو ټینګار وکړ چې د افغان سولې بهیر کې باید افغان حکومت او خلک بنسټیز رول ولري. ننګرهار کې هدفي وژنې زور اخیستی. ماښام ناوخته ناپېژاندو وسلوالو پر ملکي وګړو ډزې کړي چې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. یاده پیښه د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار 2مې ناحیې اړوند په کولولانو کوڅه کې رامنځته شوې ده. درنو لیدونکو